علي وزیر ته یو ځل بیا د پاکستان حکومت لخوا کیس جوړ شو. علي وزیر باندې د پاکستان حکومت تور پورې کړ چې دی په افغانستان کې د پاکستان خلاف خبرې کړې دي او د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ غړي او د پارلمان غړي علي وزیر باندې د پاکستان ضد بیانونو او دغه راز د دغه هیواد بیرغ ته د سپکاوي تورونه پورې کړي دي. پر علي وزیر دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تازه د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې تر ګډون وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ د پاکستانی پارلمان او دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه دوه مخکښ غړي دي چې تل په خپلو ویناو کې د پاکستان پر استخباراتو او پوځي ادارو د پښتون وژنې تورونه پورې کوي او دا هم وایي چې پاکستانی پوځیان د ترهګرو ساتنه کوي، خو هغه کسان چې پر خپله خاوره د خپل حق غوښتنه کوي وژل کیږي او یا هم زندانونو ته اچول کیږي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړ. د نورو دغسې جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.